ډېر نوموړي لوبغاړي چې په زرګونو په لکونو په کروڑونو خپل مینوال لري، نه صرف په پاکستان کې لري په افغانستان کې لري. یو داسې لوبغاړی چې د لر او بر ټول پښتانه د هغه په لبو باندې ویاړ کوي. موږ سره ولاړ دی د ارزان دپاره د شمشاد ټلویزیون لپاره ډېر د فخر او ډېر د ویاړ خبره ګڼم چې شاهد خان افریدی ورور به موږ سره خبرې کوي. ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. السلام علیکم جی. په نننۍ لوبه باندې ستاسو تبصره څه ده؟ نن میچ وشو. مخال کې ټول نه خبره ده افغانستان ټیم والا نه لومته مالا بهتر ولګېدو دغه کې لګ ډېر پلیران دي چې ډېر ښه او ډېر پازیټیو مشغولېږي او د نن سبا کرکټ ډیمانډ ده. نو مخال کې دغه اندازه خپل فټنس لیول ښه کړي اور نور ښه پرفارمنسز ورکړي، دغه کانفیډنس لیول به هاي شي، سمره ډېر کرکټ کوي ماره به دغه لا فائدہ ملويږي. نو مخال کې نن ډېر ښه مشغول شو، بیټینګ سپیشلی دغه وکټ باندې ډېر ښه بیټینګ یې وکړه او یو ښه ټوټل یې ورکړه اور پاکستان غونته غاټ ټیم لا چې کم ورلد کې سیکنډ نمبر باندې 2020 کې د هغه خلاف دغه ښه پرفارمنس بیا هغه بالرز ډېر ښه زوی نو کې ګیندونه وکړو. نو مخال کې اوورال ښه افرټ و. ډېر د ټوله دنیا کې ګرځېدلې لوبې کوي. دا راته وایي چې د افغانستان ملي ټیم چې دی کوم اړخ ته داسې تا ته کمزوری ښکاري چې هغې ته ډېره توجه ورکړي چې تا ته ډېر کمزوری نه پرې نه وي؟ مخال کې زه به دا یم کنه چې 50 اوور میچونه د زیات کوي. 20 اوور کې خو بالکل مطلب دا چې ډېر زیات پازیټیو گیم وي اور بیټسمین خپل ټیکنیک هم نه کوي شي اور چې کوم ټیکنیک والا بیټسمین وي هم پورا ټایم نه خستای شي. نو چې سمره لمبا اوور والا بیټینګ میچونه کوي ماره به هغه کې امپروومنٹ درسي اور نور چې کوم زیات ایج والا دي مخال کې غونه خدي چې ینګسټرز نوی وړکی پکې راوالي اور چې هغه اپورچونټی ملا شي هغه پرفارم وکړي اور نوی وړکو کې ډېر ښه ښه بیټسمینان میډل آرډر کې وو دغه ډېر ښه ټیکنیک ده اور 50 اوور کې سم راکوي. 50 اوور واجنه دغه 2020 به نور زیات امپروو شي. دا اوس په ستا خو ډېر زیات مینوال دی په افغانستان کې، ته هغوی ته څه وایي چې لکه په افغانستان کې د کرکټ د ودې لپاره څه وکړي، په کلو کې په ښارونو کې په هغې کې داسې ګراونډونه جوړ کړي په هغې کې لوبې وکړي، څه د افغانستان کرکټ د ودې مخال کې افغانستان گورنمنٹ باندې ډېره غټه ریسپانسبلټي دو. ټیک ده تاسو خپل سیاست کوو هر شی کوو لیکن چې دا کم ویډ کې دي دا کم ځوانان دي دغه له الله طرفانه اپورچونټي ملو دی الله طرفانه دغه له پکار دي چې اویل کی اور گورنمنٹ لا پکار دی چې ښه اکیډمیز ودا ملو کی دغه له هر قسم فیسلټیز ورکی. مخال کې دا یو دغه کې ښه شی دا دی چې یو جذبې نه مشغولېږي، جذبې سره چې دغه کم فینس دي دغه چانه والا چې کم افغانستان کې یا بهر دي نو دغه فالو کوي. نو خدای چې سامره اکیډمیز د افغانستان کې جوړ شي ماره به دغه کرکټ اور آشه امپروو کیږي. تاسو به سوره نور کرکټ کوئ، سوره کالم اراده وته شته لیکن باسې ته چار نه کله تانګ شي زه به پرېږدم کرکټ. نور ستا خو دومره مینوال دي چې ته راځي نو زړونه خلکو چې کمونه ګرم شي. ته وایې چې لکه اندازه سوره د 15 کاله به نور وکړي؟ نه سالو 15 کاله 2015 پرې ما فلحال فوکس کړی د 2015 پرې کرکټ کوم هغه نه بعد خپل ځان قسم اور خپل زه غواړم چې 2015 پرې چې مشغولېږم نو ښه زبردست فټنس اور ښه پرفارمنس سره مشغول شم. زبردستی په ټیم باندې بوج نه جوړېدل غواړم. پښتون سړی یم څنګه مشغولېږم ما خپله یوه طریقه ده اور مغې طریقې نه به یې مشغولېږم مخکې. په خپله پښتو ژبه کې خبرې کوي په ټوله دنیا کې راته پښتانه ګوري، د پښتنو لپاره څه پیغام لري؟ ډېره ښه خبره دا ده چې تاسو خپل چینل طرفه نه د مو پښتنانو له الله یو ښه غوندې لیډر ویرګي. مو پښتنانو له پښتون خلکو دپاره لیډر نشته، الله وکړي چې ښه لیډران ورته ملا شي. مو پښتون غوندې خلک چې هم نشته اور مخال کې زه خو ډېر فخر کوم چې مو مشران ټول افغانستان سره تعلق ته خلکو سره مشران بزرگان چې کله هم حالات خراب وای نو مو مشران همیشه افغانستان له تلو جرګې په شکل کې اور الحمدلله ډېر زیات مو خالتي حالت نه مو خپلوان اوسېږي اور انشاءالله ډېر زر به زه افغانستان له چکر لګزمي لګوم. ستا ډېره مننه چې تا زموږ لپاره دا وخت راکړه موږ سره دې خبرې وکړې. ډېره مهرباني تاسو ډېره مهرباني پښتون سړی وې